پوښتنه کړې ده چې کله موږ سورة فاتحې نه بعد بل سورت شروع کوو بسم الله به ویو که نه. نو دې باره کې دا قانون دی کله چې سورت د سر نه شروع کېږي نو بسم الله ویل پکار دي، ځکه الله سبحانه وتعالی بسم الله د دوه سورتونو د فصل دپاره لېږلي په اوایلو کې. نو کله چې په اول کې سورت شروع کېږي، مثلا د الحمدلله نه بعد د سورت سر نه شروع کول لکه قل هو الله د سورت بقره اول شروع کې نو بسم الله ویل پکار دي. او دا د تجوید قانون هم دی چې بسم الله ویل کېږي په ابتدا د تلاوت کې، ابتدا د سورت کې، او که چېرته ورسره د تلاوت ابتدا وي نعوذ بالله بسم الله دواړه ویل کېږي. که د تلاوت ابتدا نه وه او د سورت ابتدا وه نو سره بسم الله به ویل کېږي، لکه دې ځای کې چې د الحمدلله نه بعد بل سورت ویل کېږي. او که د سورت منځ نو بیا بسم الله نه ویل کېږي، ډایرکټ په سورت شروع کولی شي. د دویمې خبرې جواب دا دی چې د کله انسان د امام پسې ولاړ دی نو په جهري مانځه کې به سورت فاتحه لولي، ځکه فاتحه لوستل فرض دي او د فاتحې نه غیر مونځ نه کېږي. لیکن په جهري مانځه کې به د فاتحې نه غیر نور صورت ورسره نه لولي. د هغه وجه دا د نبي علیه السلام فرمایلي دي چې وإذا قرأ فأنصتوه، کله چې امام قرأت کې تاسو چپ شئ. نو فاتحه او ځکه به ویل کېده چې د هغې باره کې خو اوامر راغلي دي او دا نور قرأت چې دا به نه ویلی کېږي. عام په سري مانځه کې، په پټ مانځه کې نور قرأت هم ورپسې ویلی شي او ثابت هم دی. مقتدي کولی شي په سري خفیه مانځه کې سورت فاتحې نه بعد بل سورت هم ولولي د امام پسې، دا عمل هم ثابت دی، لوستلی شي. السلام علیکم ورحمت الله.